ملګرو یو خو چې یو چا درته درواغ ویل ځان ته ساتئ. یو څوک چې په خبرو کې ډېر تیز و درواغ یې ویل او قسمونه یې خوړل ځان ته ساتئ. یو چا مو چې د حد نه زیات قدر کاوه، قدر معنا دا نه خو ځینې داسې وي چې ډېر یو ورځ کې وپېژنې او په یو ورځ کې داسې شي چې بیخي د ایرانیانو خبره چې نوکر او چاکر د شم، نو ځان ته ساتئ. او یو چې د تجربه انسان داسې کوي ټکوي بیخي داسې خلق که په ژوند کې مو راغلل ژوند به مو خراب وي، خپل ځان پورې به تنګ شئ. یو کس چې په مخامخ مو داسې صفتونه کوي چې هغه په تاسو کې نه وي، په مخامخ کې در کېم وي باید صفت ونه شي، خو ځینې بیا داسې صفتونه کوي چې هیڅ په تا کې نه وي. او ته خو ډېر بزرګ او ته خو ډېر انسان او ته خو ډېر رښتونه او ته خو ډېر صادق او ته خو جنتي انسان او ته خو بزرګ او ته څومره زه خو تا نه قربان شم او زه ستا ځان یم او زه ستا تا نه قربان یم. یعنې دغه شین نه ځانونه ساتئ چې وملیده په کراره او ځان بیل کړئ. دغه خلک دي چې په کار مو نه راځي او د یو مطلب دپاره دعا سلام کې چې مطلب یې پوره شي بیا لغته درکې او که پوره نه شي بیا د نو شرمئ. آرام و ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.